موږ چې د یو شهید د غمه راپاسو د هغه غم لا ختم سوی نه وي بل شهید موږ ته راکړي. نن موږ د یو داسې سیاسي یو دروند قومي مشر سیاسي مشر د هغه په شهادت باندې راټول سوي یو. تاسو ټول او د دې وطن پښتون افغان ټول د دې شي ګواهان دي چې لطیف لالا یو ډېر انسان دوسته پر خپل کام پر وطن مین د محکومو قومونو یو آواز په دې ملک کې د جمهوریت د پارلیمنت د بالادستۍ دپاره د آئین او د قانون د حکمرانۍ دپاره چې کومې قربانیانې ده ورکړي دي چې کم جدوجهد ده کړی دی مبارزې کړي دي هغه له موږه پټې نه دي. لطیف لالا کم و بیش 65 کاله عمر په دې قومي او په دې وطني سیاست کې تر کړی دی. د په سیاست کې قام دوسته وطن دوسته سیاست خوښولی. هم د خپل د سیاست آغاز د یو فوجي امیر د ایوب خان په دور کې د ایوب خان د مارشالا په خلاف باندې شروع کړی. بیا دغه شي تاسو لیدلی وه چې لطیف لالا د ضیاءالحق په دور کې هم د جیلونه تیر کړي دي په کلونو باندې. د پرویز مشرف د ازادي د کلتور او د ژبې تحفظ احترام خلکو ته د داسې کم وسایل دي چې الله تعالی دته دا وسایل ورکړي دي پر هغې باندې د اختیار خو د بده مرغه چې دا وطن دا ملک آزاد شوی دی د هغې په دا بل کال باندې خو پښتانه ته شهیدان ورکړل شوي دي. تاسو ټول د دې شي سره ډېر ولد خلک یاستئ چې زموږ پر وطن باندې کم و بیش د 40 کاله زه دهشتګردي روانه ده بدامني روانه ده. دا هغه پالیسي ده چې کومه پالیسي د پنجاب واکدارانو جوړه کړې وه چې موږ به افغانستان خپله 5مه صوبه جوړو. هغه ورځ ده بیا د نن ورځې ده چې پښتون افغان بیا د خیر ورځ نه دلدلي. که څه هم خلک موږ ته دا خبره کوي چې ستاسې د افغانستان سره څه تعلق دی د لطیف لالا د افغانستان سره څه تعلق دی. موږ دا خبره کوو چې لطیف لالا یو افغان و. دویمه خبره دا ده که د پولې پر هاخوا باندې اور بل سوی دی د هغې اثرات پر موږ باندې پرېوتلي دي. که هلته دهشتګردي ده بدامني ده د هغې اثرات دلته هم د پولې پر دې خوا باندې هم په ایکس پاټا کې په خیبر پښتونخوا کې او جنوبي پښتونخوا هغه جنوبي پښتونخوا چې د ګنډمک په معاهده کې په 1881 کې انګریزانو د افغانستان څخه دا څو ضلعې راپرې کړې او بیا د برټش بلوچستان نوم پکې ایښی. عزیزانو نن زموږ په وطن کې دهشتګردي ده بدامني ده انتها پسندي ده جهالت دی. نن زموږ په وطن کې تعلیم نسته روزګار نسته کاروبار نسته نوکري نسته علاج نسته. د ژوند معیار زموږغه دا دومره ټیټ سوی دی چې ډېره بخښنه غواړم د یو ایوان هم دومره ټیټ معیار نه د ژوندغه لکه د پښتانه کام غسې دی. قدرمنو عزیزانو نن بیا هغه دهشتګردي هغه ترهګري چې 20 کاله مخکې په دې وطن کې د دنیا جان دهشتګردان هغه عالمي دهشتګرده که هغه عرب و که هغه چچن و که هغه نور و هغه یې دلته راوړو ستا په وطن کې آباد کړل. هم یې وسله ورکړه هم یې اختیار ورکړي هم یې دا اختیار ورکړي چې که ته څوک وزنې که دماکه کوې که څوک په توپک ولې که د چا پر کور ورننوځې که د چا
مځکې نیسئ، که څوک اغوا کوي، که د چا په عزت او په ننګ او په ناموس باندې ورځئ، تاسو ته اجازت دی. بیا تاسو ولیدله چې په سوات کې څه حالات وو. ټوټل سوات، د سوات خلک دا یې د سواته بار کړل. دا د سوات خلک د دې ګواهان دي چې د سړک په یو سر کې به دهشتګردو ترهګرو، په بل سر کې به بیا فوجي ناست وو. دغه به هم پښتون وځلی، هغه به هم پښتون وځلی. دا به هم پښتون بې عزته کولی سپکولی، هغه به هم پښتون بې عزته کولی سپکولی. بیا دا ټول سواتیان د خپلو کورونه بار کړل، کاروبارونه ور ختم کړل. د اربونو روپۍ د دوی مارکیټونه سامانونه کې پراته، د دوی کورونه دا یې مجبوره کړل چې دا په کیمپو کې دوی ژوند تیر کړي. د خپل کلیو د بانډو ځای دوی دا د ځای کډه کړل. د هغه حالات بیا په دغه کې رالو، په وزیرستان کې په 2014 کې چې کوم ټیم د آرمي پبلک سکول واقعه وسوه، بیا دا فوج ته دا مینډیټ ورکول سو چې تاسو به د دهشتګردانو خلاف اپریشن کوئ. خو دا اپریشن دا د دهشتګردو خلاف نه سوه، دا د پښتون افغان خلاف وسو. بالخصوص دا د وزیرستان د خلکو خلاف دا اپریشن وسو. بیا ته یې ولیدل که جټ بمباري وې، که لینډ ماینونه وو، که ټینکونه وو، د دې مخونه یې د پښتنو و کورو ته سم کړل. د ټوپکو مخونه یې د پښتنو و مشرانو ته سم کړل. کم و بیش 2.5 زره د پښتانه هغه د مرکې د جرګې هغه سیالان پښتانه مشران دا په دې جنګ کې یا دا په دې بدامني کې د ریاستي دهشتګردي کې دا شهیدان سوي دي. او پاکستان دا دعوه کوي چې 80 زره پاکستانیان په دې کې شهیدان سوي دي. په دې 80 زره کې کم و بیش تر 70 زره زیات دا پښتانه دي، دا زموږ د وطن خلک دي. په سوونه اربونو ډالر تاوان سوی دی. دا تاوان خو موږ نه دی لیدلی چې دا د نور قامونو سوی، د نورو صوبو سوی دی. دا د دې پښتون قام سوی دی، دا د دې خیبر پښتونخوا، دا د دې جنوبي پښتونخوا، دا د فاټا د خلکو سوی دی. نو لطیف لالا دا خبره کوله چې زموږ پر وسایلو د قبضې کولو دپاره پر موږ باندې ریاست دهشتګردي مسلطه کړې ده. دا نن چې پر موږ باندې کومه دهشتګردي ده، د دې تر شا ریاستي قوتونه ناست دي. دا څنګه ریاست دی چې د دې وطن عام ولس دا ویني چې په سوات کې، په بونیر کې، په مومندو کې، په خیبرو کې، په بنو کې، په لیکمروت کې، په وزیرستان کې دهشتګردان خلک ویني. په سوشل میډیا باندې د دوی ویډیو سته، خلک یې ښکاره کوي. دنیا په خبره ده خو ریاست نه دی په خبر. دا لطیف لالا په دې ګواه و، دا تاسو هم په دې ګواهان یاست چې کم خلک د دهشتګردۍ په خلاف راپورته سوي وو، چې تا چا امن غوښتی، چې چا دا خبره کوله چې موږ په خپله خاوره باندې زیاته دهشتګردي نه پرېږدو، هغه خلک یا شهیدان سو یا هغه په جیلونو کې دي یا د هغوی په خلاف افایرونه دي. نو موږ نن هم دا خبره کوو چې د لطیف لالا دا کومه واقعه چې راپېښه سوې ده پښتانه ته، دا هم د هغې یو کړۍ ده، د هغې زنځیر یو کړۍ ده. دا بدیانې چې موږ ته راپېښې دي، دا موږ ته د دې استعماري قوتونو د لاسه راپېښې دي. یو ځای نه یو ځای د دوی سهولتکاري پکښې ده. که دا سهولتکاري مه پکښې ده، زموږ بدیانې دومره نه سره اوږدېدې. زموږ نسلونه په دې بدۍ کې راتر سو. که یو څه هم یو څه روغه سره جوړېږي، قامونه سره روغېږي، بیا یو اصلې راسي، بیا وسلې راسي، بیا اختیار راسي، بیا چک پوسټونه نسته، بیا هغه اصلې چې یو ځای ته یو ګولۍ نشي ترولی د ټوپکو غه، هلته بیا راکټ لانچر هم راځي، سکیل هم راځي، هلته بیا په هفتو په میاشتو باندې خلک یو بل سره وزني، یو بل په خلاف سره ولاړي، خو ریاست نه وي. هلته چک پوسټ نسته، هلته سوال جواب نسته. هغه په دې باندې نسته چې دا کم کار ریاست کول غواړي چې پښتون سره تقسیم د پښتانه وزل روانې وژنه کږي،
نو هغه کار چې بیا په خپلو کې سرکشي د ریاست لپاره بیا اساني هم شته بیا بهانه هم شته. نو د لطیف لالا د مرګ سهولتکاري موږ نن هم دا خبره کوو چې د دې شاته قوتونه شته. د هایکوټ بارروم د هایکوټ هغه ځای دی چې هلته د انصاف ورکولو والا ناست دي، هلته ستا ججان ناست دي، ستا وکیلان ناست دي. په کار چې یو محفوظه ځای په هغه ځای کې لطیف لالا ته یو سړی ورازي د توپنچې سره او لطیف لالا ولي. نو دا ښکاره دا خبره ده چې زموږ په قتل عام کې د ریاست لاس شته، په دې جهالت کې په دې پسماندګۍ کې د ریاست لاس شته او ریاست غواړي هم. نو د لطیف لالا په دې شهادت باندې په کار دا دی د ټول سیاسي پارټیانو مشران دلته راغلي دي، سیاسي ورکران ناست دي، ډېر مشران ناست دي چې 50 کاله هم سیاسي مبارزې شته. دا یو سوال پر موږ باندې راځي چې پښتون قامي تحریک یو 100 کلن قامي تحریک دی، بیا هم موږ پښتانه د دې بدمرغۍ ځان نه دي خلاص کړی. د دې وجوهات څه دي؟ څه وجه ده چې نن هم موږ پر خپل دې ناتار باندې پر دې حالاتو باندې سره یو ځای کېدلی نشو؟ نو موږ ته پکار دی موږ د پښتانه نیشنل ایجنډې خبره وکړو، د خپل واک او اختیار خبره وکړو. که زموږ واک او اختیار دا د لطیف لالا یو ویډیو مې کتله، نو هغه دی خبره کوي په هغه کې دی دا اشاره ورکوي چې موږ خپل واک او اختیار غواړو. که زموږ واک او اختیار بیا موږ هغه پالیسیانې جوړو چې هغه به زموږ بچي هم خوندي وساتي، زموږ د ژوند معیار به هم لوړ کړي. موږ بیا په خپل وطن کې دهشتګردي نه پرېږدو، بدامني نه پرېږدو، دا ګوډ اور بیډ دهشتګردان دا موږ په خپل وطن کې بیا نه پرېږدو. زموږ په وسایلو باندې به د چا قبضه نه وي، زموږ خلک به څوک نه وزني، موږ به دلته برابر یو، موږ به دلته په دې ملک کې سیالان یو. نو په کار دا دی چې موږ اوس قامي مبارزه وکړو، د واک او اختیار مبارزه وکړو. دا ټول سیاسي ګوندونه په کار دا دی زیاته موږ دا توان نه لرو چې خپل مشران د لاسه ورکړو، خپل سیاسي کارکنان د لاسه ورکړو، خپل ولسونه د لاسه ورکړو. نو په کار دا دی چې موږ سره یو ځای شو، یو نیشنل ایجنډا جوړه کړو، یو داسې لایحمل جوړ کړو چې په راروان وخت کې دا ټول سیاسي قوتونه دا یوه خبره کېږي و د پښتانه په پښتانه کې اتفاق نشته. ګوره پښتانه ولسونه په څه شي اتفاق وکړي؟ څرنګه اتفاق وکړي؟ یو ځای خو به وي، یو پلیټفارم خو به وي چې د اتفاق ځای وي. پښتانه همیشه اتفاق کړی دی، په کم واره باندې پښتانه ولس اتفاق نه دی کړی. اوس به اتفاق دا سیاسي قوتونه کوي، سیاسي پارټیانې، دا تحریکونه، دا زموږ چې کم پړه لیکه طبقه ده، دا زموږ چې کم لیکوالان دي، ادیبان دي، شاعران دي، انټلیکچوالز دي، دا په کار دي سره کښېني یو لایحمل جوړ کړي. حمیدالله جان صاحب به هم رضا الله وایي دوی به هم کوي، ګرده به یې کوي، دا ګره پارلمنټریانز به یې ګرده کوي. نو پښتونخوا ملیان پارټۍ له خوازه موږ لطیف لالا ته د ده په قامي، د ده په وطني، د ده په جمهوري سیاسي ژوند باندې، د ده په هغه قربانیو باندې، په مبارزې باندې دته خراج تحسین پیښو او د عقیدت ګلونه وړاندې کوو دته، او د الله تعالی ځه د ده و کورنۍ ته صبر غواړو، او دا امید کوو، دا مهیله هم ده چې ټول پښتون قام به د ده په دا مرګ باندې سره راټولېږي او الله تعالی د ده برکتونه په ټول پښتون قام باندې کښېږي. ډېره مننه.